د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ وخت مو په خیر پام وکړئ زموږ خبري ټولګي ته. یور آسیا نت رسنۍ د تاجکستان د اوبو او برېښنا وزیر له قوله خبر ورکړی دی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د برېښنا له درکه د دوی ټول پورونه خلاص کړي دي. یادې رسنۍ همداراز ویلي چې په 2023 کال کې افغانستان ته د 110 میلیونو ډالرو په ارزښت برېښنا ورکړې چې د 2022 کال په پرتله 15 سلنه زیاتوالی ښیي. یور آسیا نت رسنۍ دا نه دي ویلي چې د برېښنا له درکه افغانستان د تاجکستان څومره پور وړی و او طالبانو هم په دې اړه رسنیو سره نظر نه دی څرګند کړی. د کندوز د ټولګټو ریاست مسؤلین وایي چې د دغه ولایت په قلعهزال ولسوالۍ کې په 15 میلیونه افغانیو یو ویجاړ شوی پل بیرته ورغاوه. د سرپرست حکومت د اقتصادي مرستیالې تخنیکي کمیټې په غونډه کې د کمال خان بند د دویم فاز د امکان سنجي لومړنۍ مطالعاتو او هرات خواف ریل پټلۍ د څلورمې برخې لومړنۍ فاز په اړه خبرې شوې دي. د اقتصادي مرستیال د خبرپاڼې له مخې د مالیې وزارت ته دنده سپارل شوې چې د هرات خواف ریل پټلۍ د څلورمې برخې لومړنۍ فاز پروژې د بودیجې ترلاسه کولو لپاره د سرپرست حکومت د مشرتابه تر څانګړې وړاندیز وکړي. د کابل ښار په دریمه ناحیه کې د سیلو د دویم سړک د قیر کولو چارې بشپړې او د ترافیکو پر مخ پرانیستل شو. کابل ښاروالۍ ویلي چې دغه سړک په جوړېدو سره د ورڅیرمه سیمو په ځانګړې توګه د سیلو د دریم او څلورم سړک د ترافیکو حجم ویشل کیږي او د سیمې اقتصادي ودې ته به هم زمینه برابره شي. د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې له پاکستاني لوري سره په یوه ګډه طرحه کار کوي چې په بشپړېدو سره به یې د سوداګریزو موټرو چلوونکو ستونزې له ویزو پرته حل شي. له بلې خوا د بار چلوونکو او واردېدونکو ټولنې مشر له سرپرست حکومت څخه غواړي چې دغه ستونزه له پاکستان سره د تل لپاره حل کړي. هرات کې زلزله ځپلو ته 300 نور کورونه جوړ شوي دي. د هرات ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلینو خبر ورکړی چې د یاد ولایت په زندهجان ولسوالۍ کې زلزله ځپلو ته 300 نور کورونه سپارل شوي دي. د معلوماتو له مخې په یاد ولسوالۍ کې د هرات صخره شرکت لخوا زلزله ځپلو خلکو ته په 15 کلیو کې ټول 544 کورونه جوړیږي چې له دې جملې څخه 300 یې جوړ او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. د یاد ولایت ځایي چارواکو ویلي د دغو 544 کورونو لګښت چې 120 میلیونه افغانۍ کیږي د سرپرست حکومت لخوا جوړ شوي دي. د چارواکو په خبره د دې کورونو د جوړېدو چارې نږدې 15 سلنه بشپړې شوي او پاتې نورې چارې به یې هم ډیر ژر بشپړې شي. د ډول وړ ده چې په راتلونکو 9 ورځو کې به 150 نور کورونه هم زلزله ځپلو ته واک ورکول شي. د پی آی ای هوایي شرکت د پلور پریکړو ځنډېدو غوښتنه شوې. د پاکستان د ټاکنو کمیسیون سرپرست حکومت څخه غوښتي چې د دغه هیواد د دولتي هوایي شرکت پی آی ای د پلورلو چاره په دې اړه د یوې بیاکتنې تر بشپړېدو وځنډوي. د ټاکنو کمیسیون د اونۍ د سرپرستۍ کابینې څخه دا غوښتنه د یو لیک په ترڅ کې په داسې حال کې کړې چې د فبروري په 8 په پاکستان کې عمومي ټاکنې کیږي. د رویټر اژانس له خوا لیدل شوي دي چې لیک کې ویل شوي چې سرپرست حکومت باید د دې اړه د تړون د لاسلیک کولو او هر بل اقدام څخه تر هغو ډډه وکړي ترڅو کمیسیون په دې اړه پریکړه وکړي. د رویټرز د راپور له مخې د پاکستان سرپرست حکومت پلان لري چې په پی آی ای کې د یو لړ اصلاحاتو او پلي کولو وروسته دغه شرکت پر خصوصي سکتور باندې وپلوري. د ننګرهار ګمرک څخه د نږدې 2 میلیونو افغانیو په ارزښت درمل چې له پاکستان څخه راوړل شوي وو د وزن ستونزې له امله مسترد او بیرته یاد هیواد ته ولېږدول شول. د خوړو او درملو ملي ادارې آمر وایي یاد درمل چې 107 کارتنه وو د مرکزي ادارې له ټیسټ وروسته یې په وزن کې ستونزه معلومه شوه چې په خبره یې بیرته یاد هیواد ته مسترد کړل.
د روغتیا نړیوال سازمان په یوه راپور کې ویلي د جنوري میاشتې په وروستیو کې په افغانستان کې یوه نادرې تنفسي ناروغۍ ګڼ شمېر کسان تر روغتونه پورې رسولي دي. جزیات وایي له همدې ناروغۍ څخه یوازې په 2 اونیو کې 84,000 کسان ناروغ شوي دي. د جنوري له پیله تر بیا 160,000 او 255 کسان پر دې تنفسي ناروغۍ اخته شوي چې له دې ډلې په 34 ولایتونو کې 383 تنه مړینه تثبیت شوې ده. دغه میاشت په افغانستان کې هوا بیخي ډیره ککړه شوه چې د نږدې هرې کورنۍ یو تر څو غړي په بېلابېلو تنفسي ناروغیو اخته شول. امریکا اوس مهال موږ افغانستان ته نه راګرځو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیان مرستیال وینډ پاټیل د دوشنبې په ورځ د سلواغې 14مه په یوه خبري ناسته کې څرګنده کړې چې اوس مهال امریکا په افغانستان کې د خپلې سیاسي استازولۍ د پرانیستلو هوډ نه لري. وینډ پاټیل وایي د افغانانو بشري حقونه او ښوونځیو ته د نجونو بیرته راستنېدل له طالبانو اسلامي امارت سره زموږ د اړیکو بنسټیز ټکي دي. نوموړي د یوه پوښتنې په ځواب کې ویلي چې له اسلامي امارت سره د اړیکو د عادي کېدو شرط د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی دی. پاټیل دا هم ویلي چې امریکا اسلامي امارات او په بهر کې له افغانانو سره خپلې اړیکې روانې ساتي، خو ترڅنګ یې پر اسلامي امارت فشار ته دوام ورکوي چې خپل تبعیضي سیاستونه بدل کړي. د تخار امنیتي مسؤلان وایي چې دغه ولایت کې 10 کسان د نڅا په تور نیولي دي. د یاد ولایت د امنیتي قمندانۍ ویان عبدالمبین صافی وایي دغه کسان چې د ینګي قلعه د صافي منګل کلي اوسیدونکي دي هغه مهال نیولي چې په یوه کور کې نڅا کوله. د صافی په وینا د یادې ولسوالۍ د امنیتي قمندانۍ پرسونل له نیول شویو کسانو څخه د موسیقي آلات هم ترلاسه کړي دي. هغه زیاتوي چې قضیه یې اړوندو مسؤلانو ته سپارلې او له تورنو کسانو لومړنۍ څېړنې هم پیل شوي دي. 21 میلیونه افغانان د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخ دي. د چاپیریال ساتنې ادارې مرستیال وایي په افغانستان کې 21 میلیونه وګړي د اقلیمي بدلون له امله د څښاک د اوبو له کمښت سره مخ دي. نوموړي دغه څرګندونې نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې کړې دي. د هغه په وینا جګړې د دې لامل شوي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله جدي زیان وویني. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف ویلي و چې په افغانستان کې له هرو 10 کسانو یا 8 ناپاکې اوبه څښي او 93 سلنه ماشومان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې د اوبو له پلوه ګواښ سره مخ دي. همداراز د ملګرو ملتونو بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا راپور ورکړی چې اقلیمي بدلون په افغانستان کې اوبو ته د کورنیو لاسرسی 80 سلنه کم کړی دی.